بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن راځو او په پیز او نیوټرل وایر باندې خبره کوو. مطلب زموږ سره په بجلی کې چې کم تارونه استعمالیږي، چې کم دوه قسمه تارونه دي، یو ګرم تار وي او یو یخ تار وي. نو موږ به دا څنګه پیژنو چې په بجلی کې دا زموږ سره ګرم تار دی او دا یخ تار دی. یو ته پکې نیوټرل تار وای او بل ته پکې څه وای؟ پیز تار وای. صحیح ده که نه؟ چې یو زموږ سره سوي عموما چې کوم استعمالیږي نو یو زموږ سره په تور کلر باندې استعمالیږي او بل چې استعمالیږي هغه په کم کلر باندې استعمالیږي؟ په سور کلر باندې. صحیح ده که نه؟ یو ریډ او بل څه بلیک. نو دې ریډ ته چې کوم دی دې ته پیز تار وایي. صحیح ده که نه؟ دې ته څه وایي؟ پیز تار. مونږ ورته په پښتو کې ګرم تار وایو. بل چې کوم دی زموږ سره سره نیوټرل تار دی. نیوټرل یو زموږ سره پیز تار دی او یو زموږ سره سره نیوټرل تار دی. نو یو ګرم تار شو او یو یخ تار شو. اوس په دا مونږ څنګه پیژنو؟ ګورئ ملګرو، دا چې مونږ کوم خبره کوو دا مونږ د سنګل پیز سپلای خبره کوو. زمونږ په دې کورونو کې چې کوم دا وایرنګ شوی، زمونږ په دې کورونو کې چې دا کم تارونه لګېدلي وي مونږ د دې خبرې کوو. صحیح ده که نه؟ په دې کې عموما څه وي؟ دوه تارې استعمال شوي وي. تاسو چې میټر ته وګورئ نو د میټر نه بره چې کم دی زموږ سره څه وي؟ درې لاینونه وي یا درې تارونه وي یا څلور تارونه وي. داسې څه وي؟ درې تارونه وي یا به څلور تارونه وي. د هغې نه داسې دوه تارونه راغلي وي او ستا چې کوم انرژي میټر دی هغې ته څه شوي وي؟ میلاو شوي وي. دوه تارونه ورته داسې ان تلي وي او دوه ته څه وي؟ ستا کور ته آوټ راغلي وي. صحیح ده که نه؟ نو دغه دوه تارونه چې کوم راغلي په دغه کې زموږ سره یو یخ تار وي او یو ګرم تار وي. صحیح ده؟ بیا چې کوم زموږ سره کورونو ته کم کور ته دا دوه تارونه راغلي وي په دغه کې یو یخ تار وي او یو ګرم تار وي. زموږ سره چې دا کم په ستنه کې دا برق چې کم تارونه راځي دې ته څه وایي؟ دې ته وایي ال ټي لاین. صحیح ده که نه؟ ال ټي لاین. دې ته څه وایي؟ ال ټي لاین. دغه ته زموږ سره ال ټي لاینونه وایي. نو زموږ سره چې کوم دا نیوټرل او دا پیز تار دی، مطلب دا یخ او ګرم تار دی. نو اوس به مونږ څنګه پیژنو؟ نو ګورئ په دې پیز تار کې چې کوم دی په دې ګرم تار کې به مونږ په ساده الفاظو باندې ووایو چې په دې کې به زموږ سره صحیح بجلي موجودي. لکه مطلب چې کله مونږ دې له ټیسټر ورکړو نو دا به څه کوي؟ زموږ سره به رڼا لګوي. چې کم تار باندې تاسو ټیسټر کېښودو او رڼا یې لګولې هغه به زموږ سره صحیح پیز تار یا به زموږ سره صحیح ګرم تاري. چې کم باندې رڼا نه لګوله تاسو په ټیسټر کېښودو هغه به زموږ سره صحیح نیوټرل تاري، یخ تاري. اوس تاسو دا ویلی شئ چې مطلب زموږ سره په پیز تار باندې چې کوم دی پازیټیو چارج دي او په نیوټرل باندې چې کوم نیګیټیو چارج دي. نو تاسو اوس په دې شکل کې هم ویلی شئ. اوس په تاسو وایي که زموږ سره تارونه یو شان استعمال شوي، مثال په طور زموږ سره سور تار استعمال شوي یا چې کوم دی تور تار استعمال شوی که نه؟ نو اوس لکه دواړه تارونه تور راغلي یا دواړه تارونه سره راغلي. نو دا به مونږ څنګه پیژنو چې په دې کې زموږ سره نیوټرل او پیز کمه دی، یعنی یخ او ګرم تار چې کم دی دا کم یو دی. د هغې اسانه طریقه دا ده چې تاسو به ټیسټر راواخلئ او څه به کوئ؟ ټیسټر به د هغې د پاسه کېدوئ چې کله یې رڼا ولګوله نو دغه به زموږ سره صحیح پیز او نیوټرل وایري تار به وي. نو راځو او تاسو ته دا پریکټیکل چې کوم دی کومه نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو ملګرو مونږ یو تار راواغستو چې دا زموږ سره یو تار دی چې په دې کې یو تور تار دی او یو سور تار دی. صحیح ده که نه؟ اوس مونږ ته پته نه لګي چې په دې کې یخ کمه دی او ګرم کمه دی. مونږ سمپل څه کوو؟ راځو د دې سوچ ورکوو. دلته ما بټن آن کړه او د دې سوچ مې ورکو. صحیح ده که نه؟ دې ته په اصل کې ټوپ اینډ پلګ وایي، خو مونږ چې ورته وایو مونږ ورته سویچ وایو. صحیح ده؟ سویچ چې کوم دی بټن یې ته وایي، هغه د سویچینګ کار کوي د آن اپ. پلګ څه ته وایي؟ ساکټ څه ته وایي یا سویچ څه ته وایي؟ په دې باندې به بیا ځان له خبرې کوو. اوس راځم دا مې په سویچ کې په دغه کې ورکو، په ساکټ کې تاسو ګورئ. خو مونږ څه کوو؟ مونږ دلته تاسو زما اینه چې ما څه وکړه ګلبس مې راغستي دي. ګلبس چې کوم دی دستانو ته وایي. دا چې کوم دی زه د دې دپاره استعمالوم چې مونږ ته الکتریک شاک څه کېږي؟ دا نه لګېږي. چې کله تاسو ګلبس استعمالوئ، دستاني استعمالوئ، دا انسولیټډ وي. مطلب دا دی د دې نه کرنټ نه تېرېږي. تاسو چې کوم دی چمړې والا یا د ربړ دستاني چې کوم دی استعمالولی شئ. اوس مونږ ته پته نه لګي چې په دې کې یخ تار کمه دی او ګرم تار. نو مونږ څه کوو؟ راځو او په دې باندې سمپل څه کوو؟ دا ټیسټر پېږدو. نو په دې باندې ما دا ټیسټر کېښودو، تاسو ته ښکاري
چې رڼا څه کوي نه لګوي. اوس راځو خو دې ته به خیال کوئ چې دا تارونه دنه ونه جنګېږي او تاسو په کور کې هم دغه شان پریکټس مه کوئ. صحیح ده که نه؟ ځکه چې هسې نه چې تاسو ته الکتریک شاک ولګي او بیا وایي چې دا خو ستا د لاسه ولګېدو. نو زه صرف تاسو ته جست ښیم. صحیح ده که نه؟ اوس دلته تاسو وینئ چې دا زموږ سره سر تور تار دی، تور تار دی. ما پې لاس ایښی دی، دې خوا ګورئ، دې باندې ما څه چلو کو دا چې کوم دی لیټ لګئ. صحیح ده که نه؟ دا اوس زموږ سره څه کوي لیټ لګئ. زه پې ږدمه ګوته په دې کوپړۍ باندې ږدمه. دا چې کوم دی بعضو نیم ټیسټرو کې داسې چې په دې ځای باندې لاس کېږي که نه نو څه کوي زموږ سره لیټ لګئ. زه په دې ځای باندې د دې چې کوم دی په دې کوپړۍ کې دلته دا بټن لګېدلی په دغه باندې لاس ږدمه نو څه کوي دا چې کوم دی موږ ته لیټ لګئ. مطلب دا په دې کې څه دی ګرم تار دی. صحیح ده که نه؟ خو دلته سره دلته تور تار دی. صحیح ده؟ اوس دا تور تار ګرم ولې راغلی په دې هم پوهه کوم. دې خوا ګورئ په دې سور باندې ږدم دا زموږ سره څه کوي دا زموږ سره voltage چې کوم دی زموږ سره هغه نه شو کوي. نو اوس به زه سمپل څه وکړم دا سوچ چې کوم دی دا به رالرې کړم. دې خوا ګورئ ښه او دې خوا ګورئ دا څنګه لګېدلی و دا دقه شان. نو په دې کې چې کوم دی تاسو ته ښکاري ورېږه ښه نږدې کړم. په دې کې زموږ سره دا یو څه دی دا یو یخ دی، دا بل یو چې کوم دی سره دا ګرم دی. ښه نو زه به اوس سمپل صرف څه وکړم دا سوچ په څه وکړم داسې مې نیولی و اوس به یې صرف داسې الټه کړمه. نو تاسو ورته ګورئ ښه او دا به داسې راواړوه. تاسو کتی شئ چې اوس زموږ سره دا سور تار چې کوم دی دا ګرم شو او دا بل تار چې کوم دی دا سره دا تور تار زموږ سره دا دی یخ دی. سور تار څه دی دا زموږ سره ګرم دی. نو په دې طریقه باندې چې تاسو پیز او نیوټرل وایر یعنی یخ او ګرم تار څه کولی شئ په بجلۍ کې معلومولی شئ. بیا به راځو او مزید چې کوم دی نورو ویډیوګانې به ستاسو سره شریکوو. نو تاسو هم دا ویډیو چې دا د ملګرو سره شیر کړئ. که تاسو نه زده کوئ نو چې کوم ملګري د بجلۍ زده کوونکي نو چې هغوی د دې نه فایده او استفاده والي. انشاءالله موږ به مزید دا کورس کړو او تاسو ته به د بجلۍ چې کوم دی په پښتو ژبه کې داسې کورس ښایو چې د اوسه پورې به تاسو ته چا نه یې خوري. تر بلې ویډیو پورې باندې اجازت راکوئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.